د افغانستان راتلونکي لوبې کله او له چا سره دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان لوبډله به د راروانې عیسوي میاشتې د سپټمبر په 5مه نیټه یعنې تقریبا 20 ورځې وروسته له بنګلادیش او زیمبابوې سره لوبې پیل کړي. افغان لوبډله به 20 ورځې وروسته له بنګلادیش سره د بنګلادیش په کوربتوب یوازینۍ ټیسټ لوبې پیل وکړي. دا لوبه به په چټاګانګ ښار کې په ظهور احمد چودري لوبغالي کې ترسره شي چې د سپټمبر په 5مه نیټه به پیل او تر 9مې نیټې به دوام وکړي. د ټیسټ لوبې له پای ته رسېدو 15 ورځې وروسته به د سپټمبر په 14مه نیټه افغانستان له زیمبابوې سره د 3 اړخیزو 20 ورځو لوبه پرانیسته وکړي. افغان لوبډله او د زیمبابوې لوبډله به د سپټمبر په 14مه نیټه چې د شنبې په ورځ سره برابرېږي لومړۍ 20 ورځه لوبه کوي. دوهمه 20 ورځه لوبه به د سپټمبر په 15مه نیټه د یکشنبې په ورځ د بنګلادیش او افغانستان ترمنځ کیږي. دریمه 20 ورځه لوبه به بیا د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبې نه وړاندې بنګلادیش او زیمبابوې هم 20 ورځه لوبه ولري چې دا به هم د 3 اړخیز سیریز برخه وي. د سپټمبر په 21مه نیټه بیا افغان لوبډله له بنګلادیش سره وروستۍ لوبه کوي. بیا به 2 لوبډلې فاینل ته وځي او سیریز به پای ته رسیږي. یعنې افغانستان به له بنګلادیش سره یوه ټیسټ لوبه په یوازې سره ترسره کړي. له هغې وروسته به 4 20 ورځې لوبې په 3 اړخیز سیریز کې ترسره کړي چې 2 لوبې به د بنګلادیش سره او 2 لوبې به د زیمبابوې سره ترسره کړي او که فاینل ته ووت 5مه لوبه به هم ترسره کړي. له دې سیریز وروسته به 40 ورځې وروسته افغان لوبډله هندوستان ته ځي. هلته به د ویسټ انډیز سره د 2 لوبو سیریز پیل کړي. افغان لوبډله به په خپل کوربتوب د نومبر په 5مه نیټه له ویسټ انډیز سره لومړۍ 20 ورځه لوبه وکړي. دوهمه 20 ورځه لوبه به د نومبر په 9مه نیټه او دریمه 20 ورځه لوبه به د نومبر په 9مه نیټه ترسره کړي. دا لوبې ښایي نوي ایټل بهاري واجپای لوبغالي کې ترسره شي چې د هندوستان په لکنو سیمه کې موقعیت لري او تازه د افغانستان په واک کې ورکړل شوی دی. له 20 ورځو لوبو 4 ورځې وروسته افغان لوبډله له مېلمنې ویسټ انډیزۍ لوبډلې سره د 3 ورځنیو لوبو سیریز پیلوي چې لومړۍ لوبه به د نومبر په 14مه نیټه، دوهمه لوبه به د نومبر په 14مه نیټه او دریمه لوبه به د نومبر په 19مه نیټه ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو له پای 9 ورځې وروسته د نومبر په 20مه نیټه افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیلوي او رسمي وخت د ډسمبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. له دې وروسته به بیا افغان لوبډله د 20 ورځ نړیوال جام او اسیا 20 ورځ جام لپاره چمتووالی نیسي چې ټاکل شوي په 2020 کال کې به ترسره شي. دا و هغه میچونه چې تر اوسه یې نیټې اعلان شوې وې. په هر حال تاسو د افغانستان کومې لوبې ته ډېر انتظار یاست؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.